سلامونه ملګرو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. که څه هم زموږ پروسه زما د ټیک ټاک دا ده چې موږ مشترک ژوند د کامیابه مشترک ژوند رازونه تاسو ته ووایو او دا در وښیي چې مشترک ژوند کې څنګه کامیابه سو. خو نن دا یوه ویډیو تاسو قبوله کړئ، لږ ډیفرنټ ده. یو خواهش مې ده له ټولو نه، موږ پښتني ټولنه که لږ توجه وکړو، موږ په ښار کې او دا هر څومره چې باسواده یو، حتی پی ایچ ډي لرو، یو شی چې وخورو په موټر کې قرار انداره کښته کړو درز هغه ښار ته وغورځو، یا چې پر لاره روان یو یو شی وخورو هغه وغورځوو. دا موږ ته ډېر عادي کار دی او موږ هیڅ د دې څخه لاس نه اخلو او هیڅ موږ ته بد نه ایسي، در حال چې دا ډېر غلط کار ده. زه یو مثال درته وایم، زه د کندهار یم، نو زه هرات ته تللې وم، کوچنۍ وم، موږ هرات ته کډه سولو ولاړو هرات ته. په هرات کې مې په کور کې کاوو وخوړله. کاوو چې مې وخوړله، د کاوو پوستکي وشان مې ټوله راواخیستل، په کڅوړه کې مې وتړله، هغه مې وغورځوله د کوڅې هاخوا ته. هلته یو سړی ولاړ و، نو تېرېدی نه پوهېږم څه کیسه وه، هغه دا کڅوړه بېرته ما ته راوغورځول، ما بېرته هغه ته وغورځول، هغه بېرته ما ته راوغورځول او راږغ یې کړله. دا ډېر غلط کار دی چې دې کوي. د هغه رئیس ما ته دا تجربه سوله او ډېره هڅه کوم چې دا کار ونه کړم. نو زه هم په ښار کې چې ګرځم، اشغالونه وینم چې هر ځای موږ هر څه غورځوو، چې دا ډېر غلط کار ده، باید داسې ونه کړو. راځئ د پښتني ټولنې پښتانه هم په دې وتوانېږو چې خپل ښار پاک وساتو، خپل ښار منظم وساتو او یو څه د اجتماعي آداب مراعات کړو، لکه په ډېر لوړ اواز خبرې ونه کړو، یو څه ونه غورځوو او باادبه واوسېږو. دا هغه څه چې باید مراعات یې کړو. په ټیک ټاک کې یو خور ته ښکنځل ونه کړو، یو بل چا ته غلطې خبرې ونه کړو، د دا څخه ځانونه وساتو، نو بیا به موږ توانېدلی یو چې یو ښه شخص جوړ سو.